سلامونه د مزل راډیو فیسبوک پاڼې درنو لیدونکو او لوستونکو ستړي مه شئ. وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې څو مهمو او وروستیو خبرونو ته. په روسیه کې د افغانستان اسلامي امارات سفیر مولوي ګل حسن حسن په مسکو کې د یوروشیا اووم فضایي کانګرس کې ګډون وکړ. په دې ګډون کې د فضایي چارو نوې ستراتیژۍ، بدلونونه او د مدیریت ننګونې څیړل شوي دي. د اماراتي شرکتونو عمومي رئیس مولوي احمد جان بلال د اماراتي ادارو د یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح په پروګرام کې ویلي چې تیر کال د اماراتي شرکتونو د ښه مدیریت او څارنې ترڅنګ د کورنیو او بهرنیو پانګوالو د جذبولو هڅې شوي او 20 میلیارډ افغانۍ پانګونه جذب شوې او ترڅنګ یې په اماراتي شرکتونو کې د پانګونې 50 ستر فرصتونه مشخص شوي دي. په کندوز او بغلان ولایتونو کې د 23 میلیونه ډالرو په لګښت نوې بشري او پرمختیایي پروژې پیل شوې چې 50,000 کورنۍ به تر پوښښ لاندې راولي. دغه پروژو کې د ښوونځیو، روغتونونو، استنادي دیوالونو، کورونو، اوبو بندونو جوړول او د څښاک اوبو برابرول شامل دي. د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ کې د 38 میلیونه 478,021 افغانیو په لګښت د اوبو رسولو 19 شبکې جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. مسؤلین وایي چې د دغه شبکو په بشپړېدو سره 1410 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابر شوې او سربیره پر دې 120,000 هکتاره کرنیزه ځمکه به هم خړوبه کړي. د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ په ګلی بیدي سیمه کې د ملګرو ملتونو د نړیوال پرمختیایي پروګرام په مالي ملاتړ د 19 میلیونه 609,218 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو زیرمه کولو یو بند جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې په نیویارک ښار کې وسلوال کس د منهاتن په یوه لوړه ودانۍ کې ډزې کړي چې له امله یې د یو پولیس په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. راپورونه وایي چې بریدګر وروسته ځانوژنه هم کړې او څو تنه نور ټپیان شوي هم دي. چارواکو د پیښې پلټنه پیل کړې او وایي چې بریدګر له رواني ستونزو کړې ده. او د روسیې د امنیت شورا سلاکار دیمیتری مدودوف وایي چې د اوکراین جګړه هغه وخت ختمیږي چې روسیه خپل نظامي اهداف پوره کړي. نوموړي د روسیې پر وړاندې د ټرمپ د وروستي ضرب الاجل ټاکلو ته په غبرګون کې زیاته کړې چې نه امریکا او نه ټرمپ د اوکراین د سولې وخت ټاکلی شي. ټرمپ ویلي و چې روسیې ته له 10 تر 12 ورځو وخت ورکوي چې سولې ته غاړه کیږدي.